دا حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل د ټولو آخر کی جنت ته داخليدون کې هغه کس بوي چې کله به جهنم ته روان شي، کله به واپس په ډونګو باندې وګرځيږي او کله به د جهنم اور وسوځوي. کله چې د جهنم د اور نتیر شي نو په خله باندې به دا الفاظ راولي چې برکت والا دی هغه ذات چې هغه ماته د دې اور نه نجات راکو. یقینا الله تعالی ماته دومره ډیر سره کړی دی چې هغه مخکې او وروسته هیڅ چاته دی ورکړي. بیا به دا کس یې به اونه وویني چې د هغې لاندې به د اوبو چینوي. دا به عرض وکړي ای ربه ته ما دې اونې ته ورنږدې کړه چې زه د دې سوري لاندې کینم او د دې اوبه وڅکم. الله رب العزت به ورته سره د علم وفرمایي یا ابن آدم، اے د آدم زویا که چېرته تا زه دې اونې ته ورنږدې کړم نو کیدای شي چې بیا ته نور څه هم غواړي. دا به عرض وکړي ای ربه نور به هیڅ شیز نه غواړم. دا کس به د خپل رب سره پخه وعده وکړي چې بل هیڅ شیز به نه غواړم او الله تعالی به د دې کس عذر قبول کړي، ځکه دا کس به داسې نعمت وګوري چې د هغه به نور صبر نه کیږي. نو الله رب العزت به دا کس دې اونې ته ورنږدې کړي، دا به د دې په سوري کې کیني او د دې د چینې اوبه به وڅکي. بیا به دې کس ته بله اونه وښودلی شي چې دا به د هغې اولې ونې نه هم ډېره زیاته ښایسته وي. دا کس به د دې ونې په لیدو سره عرض وکړي ای ربه ما دې اونې ته ورنږدې کړه چې زه د دې اونې د چینې لاندې اوبه وڅکم او د دې سوري ته کینم او د دې نه علاوه به زه بل هېڅ څیز ستانه نه غواړم. الله رب العزت به ورته وفرمایي ای د آدم زویا، آیا تا ما سره کلکه وعده نه وکړې زه به د دې اونې نه علاوه بل هېڅ څیز نه غواړم؟ که چېرته زه تا دې اونې ته ورنږدې کړم نو کیدای شي چې بیا زما نه بل څه غواړي. دا کس به بیا کلکه وعده وکړي چې زه به د دې نه علاوه بل هېڅ څیز نه غواړم. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تعالی به دا کس معذور وګڼي، یعنی د ده عذر به قبول کړي، ځکه دا سړی به داسې نعمت وګوري چې د ده نه به بیا صبر نه کېږي. نو الله تعالی به د هغې ونې لاندې ورنږدې کړي، دا به د هغې سوري لاندې کیني او د هغې د چینې اوبه به وڅکي. بیا به د جنت دروازې سره یې نږدې دې کس ته یوه اونه وښودلی شي چې هغه به د دې مخکې دواړو اونو نه ښایسته وي. دا سړی به د هغې په لیدو سره عرض وکړي ای ربه ما دغې اونې ته ورنږدې کړه چې دغې سوري لاندې کینم، د هغې چینې اوبه وڅکم او زه به د دې نه پس بیا بل سوال نه کوم. الله رب العزت به ورته وفرمایي ای د آدم زویا، آیا تا ما سره کلکه وعده نه وکړې چې زه به د دې نه علاوه بل هېڅ څیز نه غواړم؟ دا سړی به جواب وکړي او الله ما وعده کړې وه خو اوس صرف زما دا سوال قبول کا، زه به درنه نور هېڅ نه غواړم. الله تعالی به دغه عذر هم قبول کړي، ځکه دا به داسې نعمت وګوري د هغې نه به یې زړه نشي صبرېدی. الله جل شانه به هغه کس هغه ونې ته ورنږدې کړي. کله چې دا کس دې اونې ته ورنږدې شي نو هلته کې به د جنتیانو اوازونه واوري. دا سړی به بې اختیاره شي او عرض به وکړي ای ربه ما دې جنت ته داخل کا. الله رب العزت به ورته وفرمایي ای د آدم زویا ستا دا سوال به کله ختمېږي او ته به کله راضي کېږي؟ تا خو بار بار وعدې وکړلې، نور به څه نه غواړم خو بیا هم هغه غواړې. آیا ته به اوس په دې راضي شي چې زه به تا جنت ته داخل کړم، د ټولې دنیا برابر او د دې عمره نور زه درکړم؟ دا سړی به ډېر خوشحالۍ په حالت کې ووایي ای ربه آیا ته ما سره ټوقې کې، حالانکې ته خو د ټول جهان ربې. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابه کرامو ته دا حدیث بیانول. دې ځای ته چې کله راورسېد نو ویې خندل. بیا یې د صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې آیا تاسو ما نه دا تپوس کولی شئ چې ما ولې وخندل؟ هغوی ورته وویل تا ولې وخندل؟ ابن مسعود رضی الله عنه ورته جواب ورکړو دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث بیانولو سره په دې موقع باندې خندلي وو. او کله چې صحابه کرامو د هغوی نه تپوس وکړو ای د الله رسوله تاسو ولې خاندئ؟ چې کله هغه کس الله تعالی ته وویل چې آیا تا ما سره ټوکې وکړي، حالانکې ته خو رب العالمین نو الله جل شانه هم بخندا شو. بیا به الله جل شانه دې کس ته وفرمایي زه تا سره ټوکې نه کوم بلکې زه چې څه غواړم په هغې قادر یم. نو الله جل شانه به دا انسان جنت ته داخل کړي.